د ټیکنالوژي ټیک او تاریخي ویډیوز لپاره زموږ د یوټیوب چینل تاریخ ټیکنیکل سبسکرایب کړئ او سره په څنګ د ګنټۍ بټن هم ووهئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو هیله لرم چې تاسو به ټول روغ او جوړ یاست. دوستانو په دا ویډیو کې به زه تاسو ته دا درښیم چې موږ خپل واتساپ ته فنګر پرنټ څنګه ورلګوي. خاص کر په موبایل کې موږ به یو لاکر هم نه انسټالو. په موبایل کې موږ خاص کر واتساپ ته فنګر پرنټ ورلګو. بیا به په هغه کې به بیا تاسو ویډیو بالکل څوک نشي کتلی. تاسو واتساپ به بالکل څوک نشي کتلی. تاسو به فنګر بغیر بالکل تاسو واتساپ څوک خلاصولای نه سو. نو راځو د ویډیو د شروع کېدا په طرف موږ کم ټیم دا درې نشانه ووالو باندې دا درې نشانې سره رالو سټینګ ته به راسو. سټینګ ته چې موږ رالو رابسو اکاونټ ته. اکاونټ کې به پریویسي ته راسو. پریویسي کې به تر ټولو لاس ته راسو فنګر لاک فنګر پرنټس لاک فنګر پرنټس لاک چې موږ کم ټیم وو نو اوس ته ګوره ما ورلګولی ده. دا به هغه کوم آن لاک وید فنګر پرنټ اوس یې کم ټایم زه خلاص کړم. دا اوس به زه لاک ورکړم. لاک اوس ته ګورم فنګر باندې لګېدلی. بالکل په واتساپ باندې فنګر لګېدلی. نو زه له واتساپ ووتم. واتساپ چې ما کم ټایم راوست فنګر لګېدلی ده. کم ټایم ستاسو فنګر ورکړو نو په واتساپ داسې خلاصېږي. نو دوستانو دا ډېره ښه طریقه ده. نو بالکل بیا ستاسو په واتساپ کې څوک ګرځېدی نه سي، نه به څوک کار باندې لری سي. ستاسو واتساپ کم ټایم لاک سو نو د لاکر ضرورت هم بالکل نشته. نو دوستانو د نن ویډیو تر دا مهاله وه. لرم چې تاسو به دا خوښه سوي وي. د دې زیاتو ویډیو معلوماتو دپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او لایک یې کړئ. تر بلې ویډیو مې په الله سپارلی. د خدای په امان.